الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ او تاسې په تیر درس کې د قرآن کریم په اعجاز باندې وغږېدلو او د قرآن کریم په اعجاز کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه پرته ده. په معجزه باندې وغږېدلو او د موږ او تاسې غږېده او معلومات نیمګړې پاته سو. نن به بیا هم د قرآن کریم په اعجاز باندې خبره وکړو. بیا که وخت و بیا به انشاء الله نورې ترجمې او تفسیر ته ولاړ سو. نو موږ په دې باندې غږېدلو چې عربو او د عربو قبیلې او قومونه او د دوی اقشار او زمر او د دوی قبایل او ټبرونه دا د قرآن کریم په مثل باندې له اتیانه چې عاجز سو او په وس کې یې نه وه. حتی کتابونو لیکلي دي چې شعب ابي طالب کې یا شعب ابي طالب کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو طالب په کورنۍ او بني عبدالمطلب او بني عبد مناف باندې بني مخزوم او نورو قبیلو د قریشو قومونو او سردارانو اقتصادي بندیزونه ولګول او دوی دلته په داخل کې د مکې مکرمې خواته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایشت هغه کور مبارک ده چې د کعبې شریفې ته نږدې تقریبا یو نیم سل مترۍ یا 200 مترۍ کې موقعیت لري. هلته په دا اوس وخت کې یوه کتابخانه جوړه ده، یوه کتابخانه آباده ده، مکتبة مکة المکرمه. دې کتابخانه کې قرآن کریم او تفاسیر او احادیث او تاریخي کتابونه موجود دي. له هغې کتابخانې چې هلته په کتابخانه کې چې کوم ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلرنی کورو. نو له کتابخانې چې دورې راتیر سي د کعبې شریفې په لور باندې دلته د ابو جهل عمر ابن هشام مخزومي کور ده چې په دې وس عصر کې په یغجې باندې حمامونه او بیت الخلاوې جوړې سوې دي چې د ابو جهل امامونه ورته وایي. اودس هم هلته کیدای شي، بعضې حاجیان صاحبان هلته اودسونه کوي، حمامونه دي او بیت الخلاوې دي. له یغجې چې په مخ باندې پسې راتیر سي بس کعبه شریفه ده، د خدای جل جلاله بیته آباده ده. اوس دلته عرب سره راټول سو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له خپل عزم او ارادې او له خپله هوډه چې نه اوړي. ابو طالب ته مو د ده تره ته مو هم څو وارې وویلې چې دغه سړی دا له دا خپلې ارادې واړوه. هغه خو نه یوازې چې دی له خپلې ارادې وانړاو بلکې ملا یې وتړله او پې ودرېدو او دا یې وویلې چې څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په چپ نظر ګوري نو زه به د هغه مقابلې ته تیار یم. نو راځئ داسې به وکړو چې یوه قطعنامه یو پرېکړه لیک به سره امضا کړو موږ او تاسې په تمامه معنا به له بني عبدالمطلب سره د عبدالمطلب له کورنۍ سره اړیکې او ارتباطات وشکوو. نه به څوک کوزده ورسره کي، نه به څوک واده ورسره کي، نه به څوک خپلوۍ ورسره کي، نه به څوک قرابت ورسره کي، نه به څوک مال پې خرڅوي، نه به څوک مال ځینې اخلي، نه به خوراکي مواد څوک ورکوي، نه به څوک ځینې اخلي، نه به څوک څه شی ورکوي او نه به یې ځینې اخلي. نو دوی سره راغونډ سو، مشوره یې سره وکړه، پرېکړه لیک یې سره ولیکو، امضاوې یې پې باندې وکړې. ابو طالب چې کله په دې واقعه باندې خبر سو له خپلې ټولې کورنۍ سره هغه پلرني میراث چې یو غر ده په دغه غره کې داسې کعبې شریفې ته نږدې یو ایثار غر ده، په دې غره کې
شعب ابي طالب د ابو طالب دره اوس هم په دغې نامه باندې یادیږي. دغې درې ته ولاړ، دا یې خپله سیمه وه، هلته یې خیمې ووهلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دوی د کورنۍ ځوانان او سپینګیرې او ماشومان او زنانه دا به هلته اوسېدل. کله چې به مکه مکرمه خو یو نه صنعتي ښار و او نه هم زراعتي ښار و، بلکې یو تجارتي ښار و او ټول شیان به یې له بهره پوره کېدل. نو دلته کله چې به مکې مکرمې ته وړو او غنم رالو د تجارت لپاره، نو آخو به د مکې سردارانو، د مکې سرمایهدارانو، د مکې تجارانو راوړل. نو بس کله چې به د ابو طالب د کورنۍ څوک ورغلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ د اخیستلو د پیرودلو لپاره، نو دوی به ورته وویلې چې په تا باندې یې نه خرڅوو، تاسې که هر څومره پیسې هم راکوئ موږ یې په تاسې باندې نه خرڅو. خوراکي موادو بندیز یې پې ولګاو، اقتصادي بندیزونه یې پې ولګول. دلته دوی په دې سختو بندیزونو شرایطو کې نه به چا خبره ورسره کوله، نه به چا د ده خبرې ته غوږ نیو. په دې سختو شرایطو کې، په دې مشکلاتو کې 3 کاله په دوی باندې په شعب ابي طالب کې تیر سو، چې بالاخره دغه د ماشومانو کړنچهار او زړاوې او چغې فریادونه به له درې چې راپورته کېدل او کعبې شریفې شاوخوا مربوطاتو سیمو به د ماشومانو د لوږې اوازونه اورېدل. حتی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ډېر ماشوم و، هغه فرمایي وایي زه په دې دره کې روان وم، له لوږې مې زړه زوف کاوه، یو پوستکی مې پیدا کو، یوه څرمن ټوک مې پیدا کو، یو د غړکې او د زی ټوک مې پیدا کو، بیا مې وایي راواخیست، په اوبو کې مې خشت کو، بیا چې کله ښه پوست سو بیا مې راواخیست او 2 ډبرې مې، یوه مې ترې لاندې کړه او بله مې پې باندې کړه، ټکولې مې چې دا پوستکی مې ټوک ټوک او دانه دانه کو د ډبرې په وسیله، بیا مې وایي سره راټول کو، پټې وجای ته ولاړم، هلته کېناستم او له ځانه سره مې وخوړ. هدف مې دا و چې بل څوک رانشي او څوک یې را چې ونه خوري. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هم په شعب ابي طالب کې دلته موجوده وه، چا خوراکي مواد ورته نه ورکول. 3 کاله بعد چې کله دوی په دې باندې پوه سو چې موږ هر څومره بندیزونه پې ولګوو دا خلک له خپل هوډ او ارادې څخه نه اوړي، نو بیا څه وسوه؟ بیا دوی دا محاصره او دا بندیز دا مات کو. دغه بندیز چې کله دوی لګاوو، نو دوی څه وکړو؟ د دوی خطبانه چې کوم و، هغه لوستی انسان چې و، هغه نظر بن حارث و. کتابونو لیکلي دي د سیرت چې نظر بن حارث چې کله دغه معامله د بندیز دا ولیکله، په سر کې یې ورولیکل بسمک اللهم، په نامه د تا باندې ای خدای جل جلاله. دا خبره چې په سر کې ورولیکله، له هغه بعد یې خط ولیکه. نو کله چې خط وای خلاص سو، د نظر بن حارث هغه لاس چې هغه د خط ورباندې لیکلی و، دا لاس وچ سو او له کار او له فعالیته ولوېده او فلج سو. تر مرګه پورې هم بیا نظر بن حارث په هغه لاس باندې کار ونه کړی سوی. دا څه و چې د خدای د رسول په ضد باندې یې معامله لیکلې وه. او 2مه نښه یې دا وه چې د کعبې په دیواله باندې دوی به چې هره پرېکړه وکړه، به یې د کعبې په دروازه باندې د نینې لخوا ځوړندوله. نو کله چې دا فیصله د کعبې شریفې د ننه په دیواله باندې ځوړنده کړه، دا فیصله ټوله وینو وخوړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو بندیز و او کعبې ته نه سوای راتلی. د وحی په ذریعه جبرائیل علیه السلام خبر ورکو چې هغه قطعنامه چې دوی لیکلې وه، هغه پرېکړه لیک چې دوی لیکلی او امضا کړی د هغه مصوبه چې دوی یې مصوبه بولي، هغه ټوله وینو خوړلې ده، په کعبه شریفه کې زړولې وه، ټوله وینو خوړلې ده. صرف هغه یوه کلمه یې په سر کې پاته ده چې بسمک اللهم، په نامه د تا باندې ای خدای جل جلاله. صرف د الله جل جلاله نوم یې په سر کې پاته ده. او هغه دوی عربو د رواج په شکل باندې لیکو، له پیړیو له وخته، له اسماعیل علیه السلام، له ابراهیم علیه السلام دغه خبره پاته وه، صرف دا خبره و، عقیده خو نه وه، صرف بسمک اللهم، په نامه د تا ای خدای جل جلاله. کله چې 3 کاله بعد له سختو مشکلاتو وروسته ابو طالب د نبي علیه السلام تره
کعبې شریفې ته راغی د کعبې دیواله ته دلته دا خلک سره ناست وو دغه د خدای جل جلاله دښمنان نو هغو ته یې وویلې چې او خلکو دغه ښځې ټولې دي تاسې ورېندارګانې او خوندې مندې دي دغه ماشومان ټول د عربو ماشومان دي دا د موږ کورونه کورنۍ دا ټول دا باندې د تاسې کوم غیرت او رحم نه درځي چې تاسې داسې بندیز لګولی 3 کاله کېږي چې موږ ته خوراکي مواد نه راکوئ او په موږ باندې یې نه لوروئ په دې کې د نبي علیه السلام تر ابو طالب هم موجود و چې ډېر ظالم انسان و او بیا یې په ډېر فضاحت باندې مرګ سو تبت یدا ابي لهب وتب دلته په دې صورت کې به بیا موږ او تاسې تفصیلي ورباندې وغږیږو نو وایي دوی ورته وویلې چې خو تاسې ګرم یاست ملامت یاست ابو طالب ورته وویل چې ګرم تاسې یاست او ملامت هم تاسې یاسته ما ته مې خپل وراره وویلې وراره مې رښتیا چې د خدای جل جلاله پیغمبر ده تاسې دلته نه ده لیدلی چې کعبې ته دی راغلی په دغه ډېر وخت کې مګر ما ته یې اوس وویلې چې کعبې ته ورسه په کعبه کې وګوره هغه د دوی پرېکړه لیک چې کوم د ټول وینو کلالک وخوړلی ده او ختم د یو شی هم نسته صرف هغه د خدای کلمه پکې پاته ده جل جلاله چې هغه بسمک اللهم دغه یوه پکې پاته ده نورې د دوی هغه د مصوبې او د دوی د پرېکړه لیک او د قطعنامې هغه متن او نسخه ټوله ختمه سوې تاسې راځئ چې وګورو کله چې د قریشو سرداران سره ولاړ سو ابو طالب هم ورسره ده کله چې جنین ننوتل نو چې ګوري هغه قطعنامه ټوله ختمه سوې ده صرف بسمک اللهم دا خبره پاته ده نو له هغه بعده بیا دوی بندیزونه وشلول امید یې وخوت له هغه بعده بیا بندیزونه په مسلمانانو باندې ختم سو نو دلته یا د سیرت په نورو کتابونو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا بیان راځيږي دغه خواته به نه ورځو صرف په دا خپله موضوع به راوغږیږو نو ګورئ دغه کفارو د مکې مکرمې به چې کله فکر وکړو چې کله به یې فکر وکړو اراده به یې وکړه او عمیق نظر به یې وکړو ښه سوچ به یې ورته وکړو هر یو ته دا په اثبات رسېدلی چې ولا دا د الله جل جلاله پیغمبر ده او دا په دروغو باندې نه ده راغلی او نه موږ ته په دروغو خبرې کوي دغه نظر بن حارث څومره معاند انسان و 3 کلن بندیز ده پې لګولی و ټول مشکلات به ده جوړول مګر بیا هم د قرآن کریم په ارتباط باندې چونکې قرآن کریم معجز ده قرآن کریم په ارتباط باندې یو وخت کې ده وایي خپلو دغه قومیانو ته خبره کوله وایي ورته ویلې چې ای قومیانو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم ده دا په تاسې کې یوه رڼه څیره وه دا په تاسې کې یو شریف انسان و دا په تاسې کې په امین او په صدوق باندې مشهور و دا هغه انسان و چې د اخلاقو نمونه وه 40 کاله یې په نیکو اخلاقو او په انسانیت او په تمدن او په مینه او په محبت او په پوهه په درایت باندې تیر کړو پټخولی او عاقل انسان و په سر کې یې سپین ویښته پیدا سو له هغه بعده بیا الله جل جلاله د ده د خپلو ریاضتونو او تکلیفونو په نتیجه کې داسې کتاب ورکړو چې اوس یې ټول جهان او ټول عرب مقابله نشي کولی د ما په خدای قسم ده چې تاسې دی لیونی بولئ مګر ما چې کومې د ده خبرې اورېدلې دي دغومره سنجیده او له پوهې ډکې خبرې دا د بل چا نسته لیونیان موږ ډېر ولیدل د هغو ګډې وډې او غلطې خبرې موږ ډېرې واورېدلې خو د ده په خبرو کې داسې خبره نسته چې هغه غلطه او د لیونتوب او د جنون علامه یا تاسې ده ته شاعر وایاسته مګر د ما په خدای قسم ده دا شاعر نه ده د شاعرانو ټول کلامونه موږ اورېدلي دي قصیدې مو یادې دي مثنوي هم یادې دي رباعي هم یادې دي او مخمسات او مسدسات هم یاد دي او د اشعارو ټول ډولونه هم یاد دي او فصاحت او بلاغت هم یاد ده علم معانی مو یاد ده او موږ هغه د شعر تاریخ هم یاد ده او د شعر هغه شکل و فرم و محتوا و هر څه مو یاد دی مګر دا ټول موږ کتلی دي مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کلام راوړی دا کلام د شاعر له کلامه سره هیڅ مناسبت نه لري او تاسې ورته کاهن وویل مګر کاهن چې ده ما د کاهنانو جادوګرانو او نجمګرانو او د ساحرانو او د منجمینو د ټولو کلامونه اورېدلي دي او کتلی دي د ما په خدای قسم د کلام د شاعرانو او
د کاهنانو له کلامه سره هېڅ مناسبت او ارتباط نه لري. نو په اخر کې دا قوم ته وویل چې ای قومه زه نو دا درته وایم چې د خدای په لحاظ باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارتباط باندې له عقل له سنجشه چې کار واخلئ، له عقل او له سنجشه چې کار واخلئ او معلومات وکړئ او دغه موضوع لږ روښانه کړئ. دغه خبره د چا وه؟ دا د نضر ابن حارث. دغه رنګه حضرت ابو ذر غفاري جندب ابن جنادته رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي ده، دا فرمای وایي د ما ورور د انیس په نامه باندې یو ورور ده یا د انیس په نامه باندې، خو دا د ما یو ورور و. دغه ورور مې مکې مکرمې ته راغلی و، مکې مکرمې ته په سفر راغلی و. کله چې بیرته له مکې مکرمې چې راغی نو یې ما ته یې وویلې چې ای ابو ذر غفاري د بني غفار د قبیلې اوسېدونکي و دوی. ما ته یې وایي چې ای ابو ذره ای جندبه په مکه مکرمه کې یو سړی پیدا سوی و د محمد په نامه باندې صلی الله علیه وسلم. د پیغمبري دعوا یې کړې وه او ویلې چې زه د الله جل جلاله له لورې راغلی یم. نو ما ورته وایي چې وروره نو بیا څنګه و دا خلکو عکس العمل د ده په ارتباط باندې څه و؟ ورور وایي راته ویل چې د خلکو عکس العمل دا و چې چا به ساحر ورته ویل، چا به لیونی ورته ویل، چا به کاهن ورته ویل او چا به کیسه ویونکی ورته وایي. نو وایي ما ورته ویل چې وروره ای انیسه د تا رایه د ده په ارتباط باندې څه ده؟ نو وایي د ما ورور ډېر سنجیده او پوه انسان و او ډېر ښه شاعر او بلیغ او فصیح انسان و. هغه وایي راته وویل چې د ما په خدای قسم د ای وروره چې داسې کلام یې وایه چې هغه د ساحر او د جادوګر او د کاهن او د شاعر په وس کې نسته. نو دلته وایي ما څه وکړو؟ زه وایي را روان سوم له خپلې قبیلې چې راغلم مکې مکرمې ته، کعبې ته چې رالم د کعبې له څنګه د زمزم د کوهي خواته دلته کېناستم. له ډاره مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نه سوی اخیستلی او له ویرې مې د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه له چا چې نه سوی کولی. صرف دلته ناست ومه او څه مې کول او د زمزم اوبه به مې څښلې. نو وایي د ما په خدای قسم د ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي د ما په خدای قسم د 10 شپې او ورځې مې تېرې کړې، یوه میاشت مې تېره کړه. په دا یوه میاشت کې ما نه په اوبو باندې څکه وکړه او نه مې ډوډۍ د چا په لاس کې لیدلې ده چې ما ته یې راکړې او نه مې له ډاره او له ویرې له چا نه غوښتلې ده. صرف د ما اوبه او د ما ډوډۍ چې وه دا ټوله د زمزم اوبه وې. د زمزم اوبه به مې څښلې او د ما په خدای قسم د په دې 10 ورځې کې مې د کومې لوږې او د ذوب احساس ونه کړو. احادیثو کې هم راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زمزم اوبه چې دي دا د اوبو په ځای هم کار ورکوي او د غذا په ځای د مړۍ په ځای باندې هم کار ورکوي او د دوا په ځای باندې هم کار ورکوي. تداوي هم د کوم مرض لپاره چې وچیښې خدای پاک به دې ښه کړي او که وږی وې او مړۍ نه وه چې زمزم اوبه وچیښه ته به موړ شي. دا د غذا په ځای هم کار ورکوي. نو کله چې مې بیا ایمان راوړ، کله چې وایي ولاړم بیرته خپلې قبیلې ته، نو هلته مې قوم ته وویل چې ای د ما قومه د خدای جل جلاله په نامه مې د قسم یې چې دا د خدای جل جلاله پیغمبر ده او د ده کلام داسې کلام نه ده چې هغه کلام د ساحر یا د کاهن یا د جادوګر یا د نجومي او یا د شاعر او یا د کوم لیکوال خبره یې. بیا چې قوم ته ابو ذر غفاري دا خبره وکړه، له هغه بعده بیا په فتح مکه کې 1000 نفره په وجې باندې بني غفار قبیلې راغلو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ رضی الله تعالی عنهم. دا د قرآن کریم بل حقانیت. یو دریم حقانیت یوه بله موضوع چې بیانېږي هغه دا ده چې ابو جهل د بني مخزوم قبیلې سردار و. عمر ابن هشام مخزومي نومېدو. عمر ابن هشام مخزومي په ځان باندې نوم یعنی اسم کنیه په ځان باندې نوم ایښی و ابو الحکم یا د حکمتونو پلار. او دغه رنګه د قریشو یو بل سردار چې و هغه اخنس بن شریق نومېدو. اخنس بن شریق دغه دواړه به پټ پټ راتلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د قرآن کریم تلاوت کاو دوی به پټ ورته کېناستو او قرآن کریم به یې اورېدو او د قرآن کریم له اورېدلو څخه به یې خوند اخیست.
یو وخت کې وایي چا ابو جهل ته وویلې عمر ابن هشام مخزومي ته چې دا پټ پټ ورځې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام ته کینې او د هغه د خدای جل جلاله له لوري هغه راوړي آیتونه دا اورې او تا ته خوند درکوي، نو بیا داسې ولې نه کړي چې ایمان ورباندې راوړي؟ ایمان خو بیا ورباندې راوړه که نه؟ ده وایي په جواب کې ورته وویلې چې ګوره ته په دې باندې پوه شه چې په قریشو کې دغه موږ دوه قبیلې چې کومې یو، یوه د بني عبد مناف قبیله ده او یوه د بني مخزوم قبیله ده. دغه د موږ قبیله او د موږ قوم دا د دوی له قومه سره ډېر زیات تعصب لري او ډېر زیات عناد لري او یو په بل باندې تربګیني سره لرو او یو په بل باندې تفوق او برتري سره غواړو. نو دا څرنګه دا به عجیبه خبره وي چې په دوی کې به پیغمبر او په موږ کې به نه وي. تر اوسه پورې چې کوم کار دوی کړی ده د هغه مقابله موږ کړې ده او موږ یې مخه نیولې ده. نو نن چې په دوی کې یو سړی راځي او هغه پیغمبر کېږي نو دا بیا زه ایمان ورباندې راوړم، دا خو به ډېره بعیده او له عقله لرې خبره العیاذ بالله. نو ګوره معلومه سوه چې صرف د عناد له وجې د تعنود د تحاسد له وجې د خدای جل جلاله د دښمني له وجې دوی ایمان نه راوړ. دغه موضوعات علامه سیوطي رحمت الله علیه ټول په خصائص کبرا کې دا راخیستي دي. نو غرض دا ده چې د قرآن کریم مقابلې ته په تمامه معنا باندې دوی ورودانګل، په تمامه معنا باندې کوشش وکړو، په تمامه معنا باندې زحمتونه ویستل، حتی په نبی علیه السلام باندې مختلف بندیزونه ولګول، حتی هغه ته د مرګ اقدامات وکړو، حتی هغه ته شوراوي او جلسې جوړې کړې. بالاخره هغه د هجرت واقعه چې کومه ده هلته یې د مرګ دسیسه ورته جوړه کړه. بیان به یې بیا وروسته راځي. نو دلته دا ټول شیان یې وکړو. مختلف شعرا او فصحا او بلغا یې راوغوښتل، مختلف قصائد یې راوکتل او مختلف مثنویات یې راوکتل او مختلف رباعیات یې راوکتل او مختلف کلامونه یې د مختلفو شاعرانو راوړو، مګر هېڅکله یې هم په وس کې نه وه. په وس کې یې نه وه. نو څه وکړو؟ دوی اتې هم له انصافه چې څه نه څه کار واخیست او دا یې وویلې چې ولا دا برحق کلام ده او دا د خدای جل جلاله کلام ده، د هغه له لورې راغلی ده او دا رښتیا هم د الله جل جلاله پیغمبر ده. صرف دا ایمان چې نه راوړ، صرف دا خبره وه چې ایمان یې حسدن او عنادن نه راوړ. نور داسې نه و چې دوی ته دا په اثبات باندې نه ورسېدلې، داسې نه و چې دوی ته دا په اثبات باندې نه ورسېدلې. حتی د نبي علیه السلام له معجزاتو چې هم دوی ته معلومېدله، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ارهاساتو چې هم دوی ته په اثبات باندې رسېدله. کتابونو کې راځي، د سیرت په کتابونو کې وایي وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې اسلام لا ضعیف او مسلمانان ضعیف وو، په هغه وخت کې به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پټ پټ چیرې په لمانځه باندې درېدو او د لوی خدای جل جلاله عبادت به یې کوو. نو دا خبره ابو جهل ته ورسېدل، دا خبره ابو جهل ته ورسېدله. ابو جهل وایي له ځانه سره قسم یاد کو او دا یې وویلې چې د ما د پلات او منات او عزا او حبل باندې قسم وي چې کما چیرې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه باندې ولید او دی په سجده باندې پروت و، نو زه به ورځم د ده په څټ مبارک کې به پښه ورږدم او زور به پې باندې کمه تر څو چې د ده هغه غاړه ورماته کم. دا قسم ده یاد کړی. بل وخت کې تصادفاً ابو جهل عمر ابن هشام مخزومي دا په لارې باندې را روان ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه باندې ولاړ ده او د لوی خدای جل جلاله عظمت او د ده لویې او سیاست بیانوي. نو ابو جهل هغه د خپل قسم مطابق ورته راوګرځېدو. هلته نور قریش او عرب کسان هم ولاړو. نو ده خو ارجه دا خبره کړې وه چې د ما په لات او منات باندې قسم ده، کمې دی په لمانځه ولید زه به یې غاړه ورمتوم او په څټ کې به یې پښه ورږدم. نو ابو جهل ورته راغی، سوکه سوکه ورته را روان ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت ده. د نبي علیه السلام سجده به ډېره درازه او اوږده وه. زیات تسبیحات به یې د الله جل جلاله لپاره په سجده کې ویل او د خدای پاک تنزیح او تقدیس به یې بیاناوه او د هغه تسبیح به یې بیانوله.
نو دلته وایي ابو جهل چې ورته رانږدې سو ورته راورسېدو چې دا پښه یې پورته کړه او اراده یې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څټ مبارک کې دا پښه ورکېږدي. نو ناڅاپه په شا باندې غورځار سو او په شا باندې روان ده، لاسونه یې مخ ته نیولي دي او له مخه چې بیا دا لاسونه داسې پورې وهي لکه هغه څرنګه چې یو څوک مچان سړي له خپله مخه چې په شا باندې روان ده، په شا روان ده او لاسونه مخ ته دغسې غورځوي، په شا باندې روان ده لاسونه مخ ته غورځوي. بالاخره چې ښه لرې ورسېدو، یو په یو یې نبي علیه السلام ته شا ور واړوله او هغه بلې خوا ته یې مخه کړه او منډه یې واخیستله. ډېر لرې ولاړ. لرې چې ولاړ، هلته څه کسان ولاړ وو، هغو پوښتنه ځینې وکړه چې ای ابو جهله دا څه واقعه وه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ور روان وې، چې کله ورنږدې شوې بیا دې بېرته هغه پښه دې پورته کړله، هغه بعده دې بیا په شا باندې منډه ځینې راواخیسته، په شا را روان وې، بیا دې په مخ باندې منډه پسې راواخیسته، بالاخره دې دلته ځان ځینې راورساو، ځینې راخلاص شوې. دا څه وجه وه؟ نو وایي ده په جواب کې ورته وویلې چې ما خو قسم کړی و چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څټ کې پښه ورږدم. هلته چې ورغلم چې پښه مې پورته کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بدن مبارکه چې یو اور راپورته سو، یوه لمبه راپورته سوه چې د ما د مخ په خوا باندې سوکه سوکه را روانه وه. ما کوشش وکړو مخ ته مې لاسونه ونیول، بیا مې هم لاسونه ګرم سو، بیا به مې لاسونه داسې غورځول چې که چیرې دا لمبه را چې منع سوه، په شا باندې روان ومه ډارېدم. کله چې دغه لمبه لږ کمزوره سوه، یو په یو مې مخ واړه او منډه مې راواخیست. نو کله چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا پوښتنه وسوه چې دا ته په لمانځه ولاړ وې او ابو جهل درغی او پښه یې در سره پورته کړه او بېرته یې منډه راواخیسته، دا څه واقعه وه؟ ته په دې کې څه نظر لرې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې ما په خدای قسم ده که ده دا پښه رانږدې کړې وای او په ما باندې یې ښو وای، د خدای جل جلاله ملایکو به دی ټوټه ټوټه کړی وای، ملایکو به دی ټوټه ټوټه کړی وای. او له دغه سره سره یوه بله واقعه چې کومه ده، هغه دا د سیرت کتابونو رااخیستې ده چې یو وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د کعبې دیواله ته ناست و، یې خواته نور ځوانان هم ناست دي، هغه هم د کعبې دیواله ته ناست دي. نو یو سړی راغی، د طائف د سیمې اوسېدونکی ده، پریشانه ده، خوا یې بده ده، دغه د ځوانانو ډلې ته ورغی. نو وایي ورته وویلې چې و ځوانانو، هغو ورته ویل چې ها. نو ده ورته وویلې چې او ځوانانو دلته مې یو کومک را سره وکړئ، که چیرې تاسې یو کومک به کوم یو را سره وکړي؟ وایي دوی ورته چې څه کومک ده؟ وایي ویلې چې کومک دا ده چې دلته مې یو نفر دغه د ابو جهل په نامه باندې د عمر ابن هشام مخزومي په نامه باندې چې د بني مخزوم قبیلې مشر ده، دغه باندې مې یوه اوښه خرڅه کړې ده، په طائف کې مې کور ده، کور کې مې مریضان وو، شی مې نه لارو، کډه مې مریضه وه، مشکلات سره جوړ وو، پریشانی جوړه وه، پیسې نه وې، د تداوي او د خوراک لپاره څه شی نه و. یوه اوښه مې لرله هستي و نیستي، د ما دارایي دغه اوښه وه، دغه اوښه مې تر پړې راونیوله، ورې نه خرڅېدله، را مې وړه را مې وسته مکې مکرمې ته، ما وې چې دلته به یې خرڅه کړم. دلته دغه ابو جهل په مخه باندې راغی، نو یې راته ویلې چې دغه اوښه ما ته راکړه، اوښه مې پرې خرڅه کړه. نو ابو جهل راته وویلې چې پیسې به سبا درکړم، پیسو ته سبا راسه، نن را سره نسته. نو سبا ته چې وایي ورته راغلم، بیا یې راته وویلې چې بل سبا راسه، بل سبا ته چې راغلم بیا یې راته وویل چې بل سبا راسه. خو بالاخره هغه مریضان مې مریضان پسې مریضان سو، پیسې مې پیسې نسته، اوښه مې اوښه ولاړه، پیسې مې پیسې نه راکوي. اوس چې ورته رالم مطلق جواب یې راکړو او دا یې راته وایي چې هېڅ پیسې دې نسته را باندې، ځه لاس دې خلاص چې هر څه کوې هغه وکړه. اوس تاسې ته راغلی یم که تاسې کومک را سره وکړئ او له دې سړي چې پیسې را یوسئ. وایي ځوانانو ورته وخندل، داسې دي د ټوکې په رقم یې وایي ورته وویلې چې هغه سړی به در سره بوځي، هغه سړی به پیسې ځینې در یوسي. دوی ته خو دا ښه معلومه وه چې ابو جهل خو ډېر بدمغزه انسان ده او دغه د خدای رسول پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم، او د دوی دواړو طبیعت نه سره لګېږي، نو دا سړی خو نشي ورسره تلای.
یا به ترې ډارېږي یا به کوم مبله ملاحظه یې لا به څه مشکل نو هسې دا ځوان خطا کاوه هغه ته خو دا حال نه و معلوم د مکې مکرمې نو دلته وایي دا سړی ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدو چې دغسې واقعه ده هغه ځوانان راته وایي چې هغه ځوان به در سره ولاړ شي حضرت نبی علیه السلام خدای جل جلاله یو جسور انسان پیدا کړی و اوچت وای را ولاړ سو وای ورته ویلې چې راځه پسې راځه چې زه پیسې ځینې در یوسم نبی علیه السلام تر مخ د سړی له شا د ابو جهل د کور په خوا باندې روان دي کله چې ابو جهل ته ور ورسېدل د ده کور ته نو دلته دغو ځوانانو هم یو نفر پسې ور ولېږو چې ته ورسه ته یې وګوره چې ابو جهل او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه معامله سره کړي دوی خو خبرې او غږېدا هم نسته سره ابو جهل خو یې ډېره غټه هم وایي ډېر بربر او ډېر ستر ستر غږېږي چې اوس معامله څنګه ده نو دلته وایي دا سړی چې پسې ور ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري حیبت سره په پیغمبري لاسونو باندې دروازه مضبطه او کلکه کلکه ور وټکوله له کوره چې ابو جهل غږ ورته راوکړو چې څوک یې ده وایي ورته ویل چې زه یم محمد یم دروازه را خلاصه کړه ابو جهل وایي راووت چې دروازه یې ور خلاصه کړه په ډېر احترام او په عزت باندې نبي علیه السلام سره پوښتنه وکړه له دا بل ځوانه سره هم پوښتنه وکړه دغه کوم چې قرض یې ورباندې ده نو نبی علیه السلام ته یې وویل چې څه خدمت ته حضرت نبی علیه السلام وایي ورته چې خدمت دا ده چې دا د سړي پیسې ولې نه ورکوې ورسه په منډه کور ته ولاړ شه تیزې دا پیسې ورته راوباسه ده وایي ډېره په خواره خولو او په ډېرې عاجزۍ سره ورته وویل چې 2 منټه وخت راکړه زه به تیز ولاړ شم کور ته او پیسې به ورته راوباسم کله چې ابو جهل کور ته ولاړ ټولې پیسې راویستې او دا سړي ته یې تسلیم کړې نو ابو جهل وایي وویل چې نور څه خدمت بس وایي نبي علیه السلام ورته چې بس دغه خبره صحیح ده چې دا پیسې دې ورکړې چې راځه نو دا سړی یې له ځانه سره روان کړو کله چې دا واقعه هغه بل نفر قاصد ولیدله هغه د کعبې شریفې دیوالو ته چې خلک ناست و هغو ته ورغی هغو ورته چې واقعه څنګه وه ده ورته چې واقعه خو دا وه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ورغی دروازه یې په ډېر سیاست ور وټکوله ابو جهل ور خلاص کو او ده ورته چې پیسې او چټې ورته راوباسه پیسې یې ډېرې زر راویستې او د نور خدمت خبره یې هم وکړه او رنګ یې تک زیړ نو خلک حیران سو نو خلکو وایي له ابو جهل چې پوښتنه وکړه چې ای ابو جهله دا څه واقعه وه چې تا دومره په عاجزي سره دا پیسې ټولې ورته تسلیم کړې نو ابو جهل وایي ورته وویلې چې کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د ما د کور دروازې ته راغی دروازه یې را وټکوله لکه د ما زړه چې یې وټکاوه دومره یې وویرولم او دومره یې وترهولم بیا چې کله را ووتلم چې کتل مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې او بلې خوا سره 2 داسې زمریان ولاړو چې یوه زامه یې په ځمکه باندې وه بله زامه یې په اسمان لګېدله او له پاسه یې دا خوله داسې کږه را باندې رانیولې وه دا بل زمری چې دا چپې خوا ته و دا هم دغه رقم ولاړو که ما انکار کړی وای مجرد انکار چې مې کړی وای فی الحال یې دا خوله پرې راکوزوله او زه به یې په اسویلي کې خپل نسته تېر کړی دا زمریانو نو له ډاره مې وایي دا پیسې ورته راویستلې او ډېرې زر مې ورکړې نو دا څه و دا د اسلام حقانیت و او د قرآن کریم اعجاز و دا چې په اعجاز کې بیا نور څه پیښېږي بیا به انشاءالله په بل درس کې پې غږېږو د اوس لپاره د عمره بس ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين